په یو زمری کونه ورکې په یو زمری کونه ورکې پوهېږي که نه په یو زمری کونه ورکې کې نټیزنه خبره په ځان مړ کې او که نه یې مړ کې اوس به مې تا ته هم څه ویلې هغه ته به مې څه ویلې شاته کښېنه ملګرو دا زمونږ او ستاسو هغه پښتانه ورونه دي چې د لږو پیسو دپاره دیو کم ځان په شرمونو باندې وشرمه او کم خپل عزت چې دی هغه د خاورو لاندې کو دا ټوله کومه واقع چې دا هغه د تاسو د ویډیو کې هم وکتل لکه په دې کې دا یو هلک دی اذان ته وایي اذان خو به تاسو ډېر زیات پیژنئ یو مشهور ټیک ټاکر دی مختلف قسمه پروپیګنډې هم روانې دي څه ویډیوګانې هم لیک شوي وي هغه هر څه هغې نه تاسو خبر یئ باقاعده زموږ په چینل تاسو ته پرتي هم دي نو که څوک کتلی خوښوي نو هغه هم که څوک ګوري نو ودې ګوري داسې چل شوی دی اوس لکه دا لایو راغلی دي دا اذان تللی دی پیله دوبۍ ته لاړو دوبۍ نه لاړو سعودي عرب ته اوس ورته د هلک لای وایي چې آیا ته سعودي ته چا بوتلی وایي لکه ته په یو شعر باندې کم یو ازمری چې وایي تا ته څوک درسیڼ کړي نو ته بیا داسې هغه بل کار کې هغه چې ورته کم الفاظ استعمال کړي هغه تاسو واورېده خو زه تاسو سره دا شیر کوم چې لکه دا کم شعرونه خلک څنګه شیر کوي او د دې کم قیمت او څه پیسې دې ورته میلاویږي نو د یو شعر قیمت چې دی هغه 1,20,000 روپۍ دی او دا څوک شعر کوي دا کم شعرونه چې دي دا زمونږ او ستاسو پښتانه مسافرونه دي چې په سعودي او دوبۍ کې ناستې خپله مزدوري وکړي او بیا په ټیک ټاک باندې لایو کم خلک چې راځي هغو ته داسې قسمه ګفټونه ورته لیږي څوک مختلف قسمه په دې کې ګفټونه څوک ګولونه یو څه دیلونه او بل څه خو د ټول نه چې پکې کم غټ ګفټ نو هغه پکې دا شعر دی او د شعر کم قیمت چې دی نو هغه دی 1,20,000 روپۍ نو ډېر زیات یو د افسوس خبره ده چې یو مسافر ولګي دلته د کور نه تللی وي دلته بچي نهار وي دلته په کلي کې غربت وي هغه هغې ته نه ګوري او لاړ شي او داسې چوکره یا یو جینۍ ته چې کوم دی هغه پیسې سینډ کړي ډېره زیاته د افسوس شرم مقام دی هغه کسانو دپاره کوم چې دا کار کوي نو برای مهرباني د دې قیسو نه قلار شي دلته کوم غربت چې دی دیو له پیسې راولېږئ خپل مسافر تللی دلته خپل مور او پلار هم چې کوم دی هغو له پیسې راولېږئ د دې کم غلطو کارونو نه هغه په امان شئ نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره